هغه مؤمن چې د خلکو سره ګډه گزاره کوي، تعلق او رابطې ساتي، دوستی کوي د خلکو سره، انډوالي او یاري او اشنایي ساتي، خو په شرط د دې باندې چې د دې مسلمان پر اذى او پر ضرر باندې صبر وکړي. خامخا په دې انډوالي او اشنایي کې تاسو تکلیفونه ورسیږي چې صبر وکړي، صبر تاب ولري. افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. دا در هغه مسلمان دی بهتره دی چې هغه وایي زه یوازې اوسېږم چا سره تعلق نه ساتم. نو د مسلمانانو په مابینځ کې تعلق ساتل، مسلمانان سره یو ځای کېدل، انډوالي او اشنایي ساتل، خپل د مؤمنانو په مابینځ کې پر ایمان باندې دا د رواج اوسېدلو افضل دي. بل حدیث مبارک کې داسې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام المؤمن یألف و یؤلف. د مؤمن علامه دا ده د بل مؤمن سره به محبت کوي، او د مؤمن علامه دا د بل مؤمن به د سره محبت ساتي. فمن لا یألف ولا یؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. نبی علیه السلام دغه مسلمان د خیر سړی نه دی چې نه د بل مسلمان سره تعلق او محبت ساتي، نه خلق د سره تعلق او محبت ساتي. خلق هم ځان ځینې ګوري تعلق او محبت نه ورسره ساتي، دی هم د خلکو څخه ځان یوازې کوي، د مؤمن څخه ګور د ښو خلکو څخه چې محبت نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر سړی نه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیر الناس انفعهم للناس. په مؤمنانو او مسلمانانو کې خیر څوک دی؟ هغه سړی دی چې بل انسان ته یې نفع ورسېدل. نو ته چې د یو چا سره اشنایي او تعلق او یاري او انډوالي ساتې، ستا به هغه ته نفع رسېږي، د هغه به تا ته نفع رسېږي. نو خیر انسان هغه سړی دی چې هغه یو بل چا ته نفع ورسېږي. د مؤمن سره د ایمان په خاطر باندې تعلق ساتي، د خدای په خاطر باندې دا تعلق بیا تاسو ته ګټه رسوي. د تصوف کې د صوفیان مبارکان د دې تصوف امامان، دا مختلفو طبیعتو والا اولیاء مبارکان تیر سوي دي. بعضې اولیاء مبارکان په څه حال کې وي، بعضې دا مقامونه دي. د دې دیوبند د علماء کرامو یو پیر او استاد او شیخ دی، د حاجي امداد الله مهاجر مکی په نامه باندې الله دې رحم پر وکړي. تصوف کې د دیوبند استاد دغه سړی دی، دا طریقت چې بولي تصوف، پیري او موریدي چې ورته وایي. دا د زمانو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اصحاب مبارکانو څخه اصل را پاته دی. بیا در نن زمانې پر دې اطلاع باندې د دنیا اولیاء او علما تللي. امداد الله مهاجر مکی رحمه الله عادت ویداو چې هر سړی به ولیدي ورته ویل چې مرید سوی که نه، یا نه مرید سوی، ته راسه زما سره خو بیعت وکړه مرید. هر چا ته به مریدي ورکول. وای بیا یو وخت چا ورته ویل چې دا موږ چې دا نور پیران صاحبان پیژنو، خلکو ته نه وایي چې راسره مرید څه، او ته هر چا ته وایي چې زما سره مرید څه، لاس راکړه بیعت راکړه. وای ده ورته ویل چې مؤمن، هر مؤمن په آخرت کې شفاعت کوي. هر مؤمن که د ایمان سره تیر سو، په آخرت کې بل مؤمن د ځان سره تیرولی سي شفاعت کوي. زه په دې خاطر هر چا ته بیعت ورکوم، نیت مې دا دی که زه خدای د ایمان سره تیر کړم، دی به تیر کړم چې دا مې مورید دی راخلاص کړه، که دی خدای د ایمان سره تیر کړي ما به تیر کړي چې دا مې استاد دی راخلاص کړه. څومره ښه نیت دی. یعنې د مؤمن سره باید چې مسلمان په دغه خاطر نه تعلق وساتي. یو چا سره چې تعلق ساتي په دغه نیت یې وساته چې زما د آخرت نفع پکښې کې ده، که په ورځ د آخرت الله تعالی دی وبخښي ما به وبخښي ورسره، او که زه وبخښلم زه به د شفاعت وکم چې څومره دي یاران ډېر وي غونده ښه دي. دغسې یاران چې ستا د آخرت نفع پکښې کې وي، مخکې مې خبر درته کړی و. زه کله کله ملګرو ته وایم، ما به یو سړی ور یادوي هلته پاکستان کې چې موږ د هجرت په کور کې اوسېدلو. ما زه چې همیشه پر دغه لاره تېرېږم، دلته په دغه اجره کې یو سړی پروت دی، یوه ورځ یې زما سره په اخلاص مجلس کړی دی، درده سندرننه زه د هغې نه یم تېر سوی چې دعا ورته ونه کړم. ما به ورته ویل ما د دنیا تعلق دغه ګټه رسي، د مسلمانانو د مؤمنانو د ایمان په خاطر تعلق د آخرت دغه ګټه پکښې کې ده چې یو د بل سره بچیش کوي، دعا یې ورته کوي، د آخرت په ورځ به یې شفاعت سره کوي. خو ها د ښو خلکو تعلق، د بدو خلکو تعلق به د غونه قدر بد اثر لري. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. انسانان دوستان د دنیا چې دي په آخرت کې د دنیا دوستی بیا نه چلیږي، یو د بل سره دشمنان دي، خو یو متقیان نه دي دشمنان. که چا پر تقوا، پر دین، پر اسلام یاري و دغه دشمن نه دي. ګوري مسله داسې ده
که یو سړي د بل چا سره انډوالي وي په دې دنیا کې، په ورځ د آخرت بیا د خپل انډوال دشمن وي. ولی د دنیا په خاطر دې ورسره انډوالي ده، د دین نیت نه دی کړی، د ایمان نیت نه دی کړی، د اسلام نیت نه دی کړی، دنیوي اغراض دې ورمخته کړي دي. او که د خدای د دین په خاطر د یو چا سره تعلق او انډوالي او اشنایي ساتل چې د ورځ د آخرت کې ماته ګټه ورسي، دی مؤمن مسلمان نیک سړی دی، زه رابطه ورسره ساتم، د خدای قرآن وایي دا به په آخرت کې یو مؤمن بل مؤمن ته بیا ګټه رسېږي. نو د ښو خلکو تعلق، انډوالۍ، رابطې، ناستې ولاړې دا کوي، خپل اولادونه په دې امر کوي، کشران په امر کوي. بد مجلس بد اثر لري، د بدو خلکو د مجلس څخه خلک راګرځوي.